هجري المریض تعلیمي کال د پیل په مناسبت د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت اعلامیه. درنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د راتلونکي 1401 هجري المریض کال دوري یا حمل د میاشتې په 3 نیټه به د هیواد او له هیواد څخه بهر د پوهنې وزارت اړوند د سړو سیمو ټول مدارس، ښوونځي، دارالمعلمینونه، دارالعلومونه، دارالحفاظونه، دارالایتامونه او نور تعلیمي مراکز پیل کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت له ګران ملت په تېره بیا د هیواد د بېلابېلو ولایاتو له محترمو تعلیمي مسؤلینو، علماء کرامو، ښوونکو او زده کوونکو سره لاندې پیغامونه شریکوي. لومړی، د پوهنې وزارت اراده لري چې په خپل ټول ظرفیت او امکاناتو سره په ګران هیواد کې نوی تعلیمي کال پیل او د زده کوونکو لپاره مناسب تعلیمي چاپیریال او لازم ښوونیز او روزنیز شرایط برابر کړي. دویم، د پوهنې وزارت اړوندو معینیتونو، مرکزي او ولایتي ریاستونو، د ولسوالیو او نواحیو د پوهنې امریتونو، د مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو امرینو او مدیرانو ته لارښوونه کیږي چې د خپل کاري مسؤلیت او صلاحیت په نظر کې نیولو سره د نوي تعلیمي کال له پیل څخه مخکې د هر اړخیزو تدابیرو په نیولو سره پوره چمتووالی ولري. همداراز د تعلیمي کال په بهیر کې د پوهنې وزارت د تعلیمي پلانونو د باکیفیته تطبیق لپاره خپل مسؤلیت په پوره امانتداري او ژمنتیا سره ادا کړي. دریم، د پوهنې وزارت مسؤلین او منصوبین مکلف دي چې د موجودو امکاناتو، سرچینو او ترلاسه شویو بودیجې په پام کې نیولو سره په ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو د ښوونې او روزنې لپاره یو مناسب، معیاري او خوندي چاپیریال رامنځته کړي. څلورم، د ټولو علماء کرامو، ښوونکو، زده کوونکو او د تعلیمي ډګر له منصوبینو څخه مو هیله ده چې په پوره اطمینان سره خپل تدریس او زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د ښوونې او روزنې په واسطه یوه سالمه، پرمختللې او دیني معتقداتو او ملي ارزښتونو ته متحده ټولنه رامنځته شي، هیواد په مادي او معنوي لحاظ وده وکړي او په ټولنه کې موجودې ناخوالې د تل لپاره له منځه لاړې شي.